موسی علیہ السلام اولنی پیغام فرعون ته څه شی دی؟ موسی علیہ السلام فرعون ته دا نه وایي چې فرعونه ته ایمان راوړه، فرعونه ته مونځ کوه، فرعونه ته روژه ونیسه، فرعونه ته زکات ورکوه. دا خبرې موسی علیہ السلام ورته نه کوي. موسی علیہ السلام څه ورته وایي؟ ان ارسل معنا بني اسرائیل، بني اسرائیل به ما سره پرېږدي. عزتمندو د مسلمان او دارنګې د عالم او د نبی د وارث د دې مسؤلیت دا دی چې مظلوم د مظلومیت نه راویستل. دا موسی علیہ السلام الله د دې کار دپاره لېږلی. موسی علیہ السلام چې اول ورځي څه وایي؟ ان ارسل معنا بني اسرائیل، بني اسرائیل باندې به ظلم نه کوي. دا بني اسرائیل به ما سره پرېږدي. دوی د مظلومیت او د غلامۍ ژوند کې نور وخت نشي تېرولی. د ژوند مقصد دا وي چې بس زه د آباد یم، زه د خورم، زه د ودان یم، او که نور په دنیا کې څوک مري، که په چا بمونه ورېږي که څه، نو دغسې مؤمن الله نه مونځ قبلوي، نه روژه قبلوي، نه زکات قبلوي. یو عبادت د الله په دربار کې قبول نه دی چې ته په مظلومانو باندې ستا په زړه کې شفقت نه وي، رحم نه وي، ته د مظلومانو په باره کې غمجن کېږې نه، دردمن کېږې نه، نو دا خو بیا ایمان نه شو. نبی علیہ السلام څه فرمایي؟ المؤمنان چې دي دا که جسد واحد د یو بدن په شان ته دي. اذا اشتکا عینه اشتکا کله، چې کله سترګې خوږېږي بیا ټول بدن خوږېږي. دا نه وایي چې یوازې په سترګه تکلیف وي، ټول بدن یې تکلیف وي، بلکې الله ته هغه مونځ، هغه عبادت قبول دی چې د ازادۍ په فضا کې مونځ وشي، حاکمیت د دین او د اسلام وي. هلته بیا ته بندګي کوې، هلته بیا ته مونځ کوې، روژه نیسې، دا بیا د الله په دربار کې قبول وي. دریم، پیغمبرانو د ټولو پیغمبرانو الله پاک اجتماعي مسؤلیت چې په سورت حدید کې الله ذکر کړی دی، الله فرمایي لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. الله پاک دا پیغمبران دې دپاره رالیږلي دي په ټولو خلکو باندې انصاف حاکم کیږي. انصاف کله حاکم کیږي؟ چې کله نظام و حکومت د اسلام وي، کله د الله دین حاکم وي په کوم ځای کې، کله فیصله په قرآن باندې کیږي، کله چې په قضا او په محکمه کې د الله کتاب پروت وي په هغې باندې فیصله کیږي. د الله کتاب هلته ایښي، خلک چې فیصلې کوي د الله په کتاب کوي. نو الله پاک پیغمبران، یو پیغمبر نه بلکې ټولو پیغمبرانو ته الله پاک همدا حکم کړی و. الله فرمایي سورت حدید کې چې ما پیغمبران لیږلي دي دنیا ته. یو خو د موسی علیہ السلام په باره کې چې کوم وایي چې خلک د غلامۍ ژوند نه ازادۍ ژوند ته راکش کړي. دویم چې خلک باندې انصاف حاکم کړي. دا بیا یوازې دا نه دی ویلي چې مؤمنانو، بلکې د ټولې نړۍ په انسانانو باندې انصاف حاکم کړي. او د نړۍ طاغوتان څه غواړي؟ چې انصاف نه خلک لرې کړي، د انصافۍ او د ظلم او د جور ژوند تېر کړي. خو د پیغمبر مسؤلیت دا دی چې دا به خلک انصاف ته راکش کړي او د انصاف ژوند. یو وارې به دا خلک د غلامۍ نه کش کوي ازادۍ ته، بیا ازادۍ ژوند ته چې کله راغلل بیا به په دوی باندې د انصاف والا دین حاکم کوي چې هغه آسماني دین دی وحی دی. عزتمندو دا د پیغمبرانو مسؤلیت دی په دنیا کې. نو د دې وجې نه سورت حدید کې الله فرمایي وانزلنا الحدید ولقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان. ما د پیغمبرانو سره کتاب لیږلی او والمیزان او تله مې لیږلی. تله څه شی دی؟ تله د انصاف، چې د خلکو په مابین کې به دوی انصاف کوي. د ظلم او د جور حکومتونه به دا به نړوي، د دې مقابله به کوي، د دې په مقابله کې به ودرېږي چې ظلم موږ په دنیا کې نه منو، موږ د انصاف او د الله والا قانون منو. نو دا د پیغمبرانو عزتمندو دا وظیفه ده. بلکې سورت الرحمن کې الله خپل نعمتونه ذکر کړي، ډېر نعمتونه الله ذکر کړي، او په هغې کې الله پاک یو حکم خپل ذکر کړی دی واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الله په دې ټولو نعمتونو کې چې الله ذکر کړي دي، دنیوي نعمتونه الله ذکر کړي دي، اخروي نعمتونه الله ذکر کړي دي چې تاسو سره دا احسان کوم. سورت الرحمن چې سړی مطالعه کړي ټول فبأي آلاء ربکما تکذبان. اے خلکو تاسو د الله کم کم نعمتونو انسانانو پیریانو ناشکري کوئ. د دې فبأي آلاء ربکما تکذبان ټکي دا معنا ده چې اے انسانانو پیریانو د الله کم کم نعمتونه تاسو هیروئ او د هغې هغه کوئ، تکذیب کوئ. نو ډېر نعمتونه الله سورت الرحمن کې ذکر کړي دي، بلکې سورت الرحمن د نعمتونو صورت دی. خو الله پاک یو حکم پکې ذکر کړی دی واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. نو ګوره انصاف په خلکو حاکم وي. چې انصاف نه وي
نو د الله یو نعمت نه دی. دا نعمتونه چې دي د الله دا اصل کې عذاب